په خیبر ضلع لنډي کوتل کې سماجي فعال مینوال شینواري سره د دوه نورو ملګرو په خپله خرچه د بوټو نالولو مهم پیل کړی دی. دی وايي پاکستان د اقلیمي بدلون نه زیات متاثره کیدونکي ملکونو کې شامل دی، ځکه غواړي د دې اثرات کمولو دپاره د خپلې برخې کار وکړي. د نړۍ نورو ملکو په څېر باندې پاکستان هم د موسمیاتي بدلونونو سره مخ دی. هغې خاطر باندې موږ فیصله وکړه چې دا ور لنډي کوتل بازار کې شجرکاري وکړو. موږ 5م کال دی د لنډي کوتل په مختلفو کلو بانډو او په غرونو کې مختلف قسمه د میوو او د میوو نه بغیر ونې بوټي نال کوو. نو زموږ کاري ټیم چې کوم مشر دی سمیع شینواري د هغه په مالي مرسته باندې دا پروجیکټ موږ مخ په وړاندې بیایو. چې کوم ځای کې ونې بوټي لګېدلي هلته هغه فضا صفایي، بیمارۍ نه، ماحول بیخي صفا سوتره بارانونه شي. ځایي ولس هم د مینوال شینواري او د ده د ملګرو دغه ګام ستایي. مینوال څو کالو نه د شجرکارۍ مهم شروع کړی. 2-3 کاله نه خو یې زه وینم لګیا دی په ډېر محنت کې. دا اوس چې کومې بیلچې او دا شیونه یې را پیدا کړي هېڅوک دا کار نشي کړی. خو چونکې یو سماجي کارکون هم دی نو موږ هم ورسره پکې شریک شو. او ونې او بوټي کرل خو ډېر ضروري شی دی. نو ونه خو ډېر ښه شی دی. ټوله دنیا کې نن سبا شجرکارۍ هغه روانه ده. خیبر خاصن خړ خیبر دی. په کار دی چې دغه کې هر سړی دی، هر سړي ذمهواري جوړېږي. دا عبادت دی، دا حقوق العباد دی چې څوک یو ونه وکري، دا حقوق العباد دی. نو په کار دی چې ټول خلک یو کس وي، په کار دی چې یو ونه وکري. که نور شی نشي کولی، توتان ارزان دي، په کار دی توتان وکري، د علاقه شنه شي.